Hello everyone and welcome back to our channel. You are watching our 2000 Essential English Words series. Today we are diving into unit number 1, Explain clearly through Pushto. So let's get started. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ یو نوې سیریز شروع کړی د 2000 اسنشل انګلیش ورډز په باره کې یعنی موږ به په دې سیریز کې تقریبا د 2000 نه سیوا الفاظ او ورسره د اگزامپل سره یادو یعنی په دې سیریز په دې لیکچرو کې چې تاسو ته کومه فایده کیږي نو یقین وکړئ چې تاسو ته دومره فایده په سکول کالج کې په 3-4-5 میاشتو کې هم نه وي شوي ځکه چې دا یو ډیزاین شوی سیریز دی په دې باندې ډیره خواري شوې ده ډیر محنت شوی دی نو خپل وخت مه ضایع کوئ دا لیکچر تر اخره پورې وګورئ نو خپل وخت مه ضایع کوئ که خپل وخت تاسو ضایع کول نه غواړئ نو دا لیکچر دا سیریز کمپلیټ وګورئ ځکه چې دې نه به تاسو ته ډیره فایده وشي او که چېرې یو کس خپل ګټه تاوان نه پیژني نو هغه به لازمي دا ویډیو دا سیریز سکیپ کوي ځکه چې دا سیریز ډیر فایدهمند دی تر اخره پورې به هغه کسان ګوري کوم چې انګلیش زده کول غواړي کوم چې د انګلیش زده کړې سره شوق دی کوم چې خواهش لري چې زه انګلیش ویم او انګلیش زده کړم او نورو ته هم وښیم دا سیریز د دې سیریز نه پس به تاسو د دې قابل شئ چې تاسو د خپل هم انګلیش ویلی شئ او نورو ته هم ښودلی شئ او تاسو به د دې قابل شئ چې تاسو په فورن کنټري کې هم انګلیش ویلی شئ او مختلف قسمه انګلیش ویکابلري به تاسو هم د دې نه زده کوئ نو دا سیریز ډیر اهم دی دا کلاسز موږ به سټپ بای سټپ باندې 1 بای 1 باندې تاسو ته ریکارډ کوو او تاسو ته اپلوډ کوو د کوم نه چې تاسو ډیره فایده اخیستلی شئ نو دا سیریز دا زموږ سره مشتمل په مختلف قسمه سیریز باندې دی په یو وړوکي سیریز په دې کې زموږ سره راسي دي لکه په دې کې چې کوم زموږ سره ویکابلري دي کوم ورډز دي نو دا زموږ سره د ځان له سیریز ځان له ویکابلري ځان له ورډز دي نو زما امید دی چې تاسو دا کوم لیکچر کوم سیریز تر اخره پورې وکتو نو د دې نه به تاسو لږه نه ډیره فایده تاسو ته وشي نو سکیپ کوئ مه تر اخره پورې وګورئ دا سیریز د څه په باره کې دی دا سیریز د مختلف قسمه ورډز په باره کې دی اسنشل ورډز چې کوم دي په دې کې موږ تاسو ته 2000 پلس ورډز راوړي دي ویکابلري به تاسو د دې نه هم ډیره زده کړئ په دې سیریز کې موږ یو ورډ وایو په دې کلاسز کې د هغه به ورسره مینینګ کوو په پښتو کې او ورسره به یو اگزامپل هم ورکوو په هغه سره به تاسو ډیر په اسانه سره پوهیږئ نو ګرانو کتونکو تاسو دومره مهرباني وکړئ چې تاسو صرف اوس یو پین او یوه کاپي راولئ او داسې ځای ته لاړ شئ په داسې ځای کې کښېنئ په کوم ځای کې چې بالکل شور نه وي د خلکو نه د ماشومانو نه یو طرف ته شئ او موږ چې کوم څه وایو کوم څه تاسو اورئ کوم څه تاسو ګورئ د هغه د ځان سره په کافي کې نوټ کوئ په پین باندې دغه رایټ کوئ په دې سره به ستاسو رایټینګ هم ښه کېږي او ورسره به ستاسو انګلیش هم امپروو کېږي نو چې رایټینګ ورسره کوئ نو دې سره به ستاسو چې کوم لفظ لیکئ نو دغه کله چې موږ یو لفظ ولیکو نو دا بیا په ډیره اسانه سره زموږ په ذهن کې سټور کېږي او ډیر په اسانه سره یادېږي او کوم کسان وایي چې موږ خو وزګار نه یو موږ رایټینګ نشو کولی نو هغه بالکل هم دغه شانتې دا ویډیو وګورئ ځکه چې دې نه مختلف قسمه ورډز دغه شانتې مختلف قسمه الفاظ د دې سیریز نه تاسو زده کوئ نو دا سیریز تر اخره پورې وګورئ نو نن موږ یونټ نمبر 1 شروع کوو په یونټ نمبر 1 کې زموږ سره سیریز نمبر 1 دی نو اول موږ د په دې لیکچر کې په دې یونټ کې د ایجوکیشن او د لرنینګ په باره کې کوم ویکابلري دي کوم اسنشل ورډز دي هغه زده کوو نو راځئ زده کوي چې اول موږ سټارټ الو فار ایگزامپل تاسو ته موږ چې د ډیلی کم لایف کم ویکابلري کم اسنشل ورډز دي موږ تاسو ته هغه کلیکټ کړي دي او تاسو ته هم راوړي دي زموږ سره فرست ورډ چې کوم دی سکول ته په پښتو کې وایي تقریبا ښوونځی سکول ته په اصل پښتو کې ښوونځی وایي او موږ ورته زیاتره سکول هم وایو فار ایگزامپل my son goes to school my son goes to school یعنی دې سنټنس مطلب دا دی چې زما سن زما زوی سکول ته ځي my son goes to school my son goes to school دا تاسو ته موږ یو اگزامپل درکو تاسو د دې نه نور بلا شی سنټنس جوړولی شئ لکه فار ایگزامپل he goes to school هغه سکول ته ځي he goes to school هغه سکول ته ځي دی ګو سره چې کوم ای اس راغلی نو دا ورسره ځکه راغلی چې کوم زموږ سره سینګولر ناون کوم سینګولر پروناون دی نو د هغه سره موږ د اس یا د ای اس اضافه کوو نو دلته زموږ سره دا هی چې کوم دی دا زموږ سره سینګولر دی او وروسته چې کوم سن راغلی نو کوم
مطلب چې اوس وي نو دا هم زموږ سره سینګولر و، نو ځکه د ای اس اضافه د ګو سره شوې وه. او که چیرې موږ دا ناون دا پروناون چې کوم دی د پلورل ته واړو، دغه پلورل ته چینج کو، نو بیا به دلته موږ د ګو سره د ای اس اضافه نه کوو، نو بیا به موږ سمپل ګو استعمالوو. لکه فار اگزامپل they are go to school، هغوی سکول ته ځي. یعنې دلته اوس ما وویل چې هغوی سکول ته ځي، نو هغوی نه مراد هغه کسان دي، یعنې ډېر کسان دي، د هغو نه مراد ډېر کسان دي، نو ځکه ما د ګو سره د ای اس اضافه ونه کړه. نو نور هم سر نه خوږوم، د ګو یا د و پس پام سره د اس یا د ای اس اضافه موږ ځکه کوو کله چې زموږ سره سینګولر ناون یا پروناون راشي. کله چې زموږ سره پلورل ناون یا پروناون راشي، یعنې د دوه یا د دوو نه سیوا نومونه زموږ سره راشي، نو بیا موږ د ګو سره یا د و پس پام سره د ای اس اضافه نه کوو. او دا زموږ سره په سمپل پریزنټ ټینس دا رول هم دي. نو که تاسو ټینسونه زده کول غواړئ یا دغه ریلیټډ نور څه زده کول غواړئ، نو تاسو موږ ته په کامنټ سیکشن کې ویلی شئ او خپله رایې را سره هم شیر کولی شئ. Next one, university. University. For example, she studies at the university. She studies at the university. هغه په یونیورسټي کې سټډي کوي. She studies at the university. Lesson. د lesson مطلب دی درس، کلاس، سبق. For example, today's lesson was easy. Today lesson was easy. یعنی نن چې کوم لیکچر و، کوم سبق و، دا ډیر آسان و. Book. د book مطلب دی کتاب. For example, open your book to page 10. Open your book to page 10. د دې مطلب دا دی چې ستا چې کوم بوک دی په دې کې پیج 10 راواړوه، پیج 10 اوپن کا، یعنې پیج نمبر 10 پکې راواړوه، اوپن یې کا. Open your book، کولاو کا خپل کتاب، بوک مطلب دی کتاب، to page 10، پیج نمبر 10. Pen. د پن مطلب دی قلم. پن څه ته وایي؟ پن مطلب دی قلم. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen؟ آیا زه ستا پن اخیستی شم؟ آیا زه ستا نه دا پن اخیستی شم لږ ساعت دپاره؟ زما نه پن پاتې شوی دی، زما سره پن نشته. نو بیا به تاسو داسې وایئ Can I زه بارو اخیستی شم، یو ستا نه پن یعنې ستا نه زه دا پن لږ اخیستی شم. دلته بارو راغلی، د بارو مطلب دی یعنې کله چې موږ د یو چا نه چیز والو او هغه ته یې بیرته واپس کوو، نو د هغه لپاره بارو استعمالیږي. او د بارو مطلب دا په قرض دپاره هم استعمالیږي. کله چې موږ د یو کس نه قرض والو، دغه قرض موږ دغه کس ته بیرته واپس کوو، نو دغه لپاره هم بارو استعمالیږي. یعنې د بارو په اصل کې مطلب دی کله چې موږ د یو چا نه یو چیز والو د څه وخت دپاره او هغه ته یې بیرته واپس کوو، نو د هغه لپاره بارو استعمالیږي. که دا یو چیز قرض وي یا پیسې موږ قرض کړي وي یا یو بل څه وي یا یو پن موږ اخیستی وي د چا نه. زما امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي. Can I borrow your pen? Paper. د پیپر مطلب دی پاڼه، کاغذ. Paper. For example, I need a piece of paper. I need a piece of paper. زما د پیپر یو پیس، یوه حصه، یوه ټوکړه پکار ده. I need زما پکار ده. A piece د پیس مطلب دی یوه ټوکړه، یوه حصه، of paper د پاڼې، د کاغذ، د پیپر. یعنې دې سنټنس مطلب دا دی چې زما د پیپر یوه ټوکړه، یوه حصه پکار ده. I need a piece of paper. تاسو دا په ایگزام کې هم استعمالولی شئ، په مختلف قسمه ځایونو کې دا استعمالوئ او د دې نه فایده اخلئ. لایبرري مطلب دی کتابون. د لایبرري دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې خلک سټډي کوي، په کوم ځای کې چې کتابونه پراته وي، نو هغه ته لایبرري وایي. For example, the library is very quiet. The library is very quiet. یعنې د کومه لایبرري چې ده نن سبا ډېره خاموشه ده، ډېر څوک پکې نه وي، اکثر کسان پکې نه وي، نو بیا تاسو داسې ویلی شئ The library is very quiet. Exam. د exam مطلب دی امتحان. exam څه ته وایي؟ exam مطلب دی امتحان. For example, I have an exam tomorrow. I have an exam tomorrow. یعنې سبا زما exam دی. I have an exam tomorrow. د tomorrow مطلب دی سبا. Question. د question مطلب دی سوال کول، پوښتنه کول. For example, I have one question.
I have one question. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زما یو کوېسچن دی، زه یو کوېسچن لرم. که موږ سوچ وکړو نو په دې کوېسچن کې زموږ څه په آخره کې کوم TION راغلی نو دا موږ اکثر خلک دا شن وایي لکه کوېشن. نو راځئ زه تاسو ته په دې کې د یو کمال راز وایم او د یو کمال راز نه هم خبروم. په یاد ساتئ کله چې د یو ټکي په آخره کې TION راشي، څه راشي؟ TION راشي او د دغه نه مخکې راغلی اس وي نو دا به موږ شن نه وایو، دا به موږ چن وایو. چن یعنی کله چې د یو ټکي په آخره کې TION راشي او د دیو نه مخکې اس راغلی وي لکه څنګه چې په کوېسچن کې راغلی نو دا به موږ چن وایو، شن نه وایو. لکه کوېسچن دغه شان یو څو اګزامپل تاسو ته کوم. ډایجسچن، دا ډایجسشن نه دی، دا دی ډایجسچن. ډایجسچن. سجیشن دا زموږ سره نه دی، دا زموږ سره سجیشن. یعنی کله چې د یو ټکي په آخره کې TION راغلی او د هغه نه مخکې اس راغلی نو دا به موږ شن نه وایو، دا به موږ چن وایو لکه کوېسچن. نو زما امید دی چې تاسو به دا پروټیف هم زده کړی وي. دا قسمه انفارمیشن څوک چاته نه ورکوي، زه تاسو ته داسې قسمه انفارمیشن در کوم په کوم باندې چې زه ډېر محنت ډېره خواري کوم. نو پلیز موږ سپورټ کوئ. ستاسو سپورټ دا دی که په دې چینل باندې تاسو فرست ټایم وزټ کړئ نو یو سبسکرایب ورکړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، یو ښکلی شان کمنټ موږ ته په کمنټ سیکشن کې پرېږدئ. او که چا د دې دپاره کې زموږ ویډیو کتلی وي نو زه به ووایم چې تاسو زموږ ویډیو سره مینه لرئ، شوق لرئ، خوښوئ نو تاسو زموږ ته په کمنټ سیکشن کې یس ولیکئ. یعنی چې ما ته پته ولګي تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ چې ما دا ویډیو تر اخره پورې وکت نو د دې نه موږ ته ډېره خوشحالي میلاویږي، یعنې موږ ته نوره هم موټیویټ کیږو چې موږ کسان خوښوي، زموږ اورېدونکي، زموږ کتونکي، زموږ سټوډنټس دا قسمه ویډیوګانې کتل خوښوي. نو بیا موږ نور هم په شوق، په جذبې او په مینه سره تاسو ته لیکچر ریکارډ کوو او کار ورته کوو. answer د answer مطلب دی جواب. For example, please write the answer. Please write the answer. یعنی مهرباني وکړه د دې سوال، دا کوم سوال چې تا وکړي د دې اوس جواب هم ولیکه. Please write the answer یعنی د دې جواب ولیکه. answer کې چې دا کوم W راغلی نو دا زموږ سره سایلنټ دی، دا نه ویلی شي، دا ویلی شي answer. د دې شارټ فارم چې کوم زموږ سره دا دی ANS، د دې مطلب دی ans مطلب دی answer. نو دواړه تاسو استعمالولی شئ خو زیاتره چې کله تاسو استعمالوئ نو دا answer استعمالوئ، یعنی پوره فارم استعمالوئ. learn د learn مطلب دی زده کول. For example, I want to learn English. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه انګلیش زده کول غواړم. زه غواړم to learn چې زده کم انګلیش، یعنی زه غواړم چې انګلیش زده کم، زما د انګلیش زده کولو سره ډېر شوق دی. نو که تاسو انګلیش زده کول غواړئ نو تاسو لازمي دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، دا سیریز تر اخره پورې وګورئ او یو لیکچر یو یونټ هم مه مس کوئ. I want زه غواړم. نو ګوره دلته تاسو اوس مختلف قسمه سنټنسز د دې نه جوړولی شئ. For example, I want to learn Urdu یعنی زه اردو ژبه، اردو لینګویج زده کول غواړم. I want to learn Arabic یعنی زه عربیک لینګویج زده کول غواړم. نو تاسو مختلف قسمه لینګویج نومونه تاسو په دې کې اډ کولی شئ. د ټیچ مطلب دی ښودل، یعنی سبق یا یو بل څه وغیره ښودل. لکه ټیچر ته ټیچر ځکه وایي چې دا موږ ته سبق ښایي، موږ ته سبق وایي. که for example, he will teach us math یعنی هغه به موږ ته میتھمیټکس ښایي، یعنی کوم نوی ټیچر چې راغلی به موږ ته میتھمیټکس وایي، د میتھمیټکس ټیچر دی. تاسو داسې هم ویلی شئ he will teach us English هغه به موږ ته انګلیش وایي، یعنی به موږ ته انګلیش ټیچ کوي، موږ ته به انګلیش راښیي. he will هغه به، د will مطلب دی با، he will هغه به teach ښیي us موږ ته میتھمیټکس یا انګلیش یا بل سبجیکټ تاسو ښودلی شئ. د read مطلب دی لوستل. For example, I like to read news یعنی زه نیوز اخبارونه کتل خوښوم. I like زه خوښوم، to read چې ولولم وګورم، نیوز خبرونه اخبارونه، یعنی زه اخبارونه کتل خوښوم، ریډ کول خوښوم. د رایټ مطلب دی لیکل. د رایټ مطلب څه دی؟ د رایټ مطلب دی لیکل. For example, write your name here.
ولیکه. your name خپل نوم here دلته یعنې کله چې ته یو کس ته وایې چې خپل نوم دې پلیز مهرباني وکړه په دې ځای کې ولیکه نو بیا به داسې وایې write your name here. meaning د meaning مطلب دی معنا. د meaning مطلب څه دی؟ معنا. یعنی د یو لفظ معنا، د یو چیز معنا، نو دغه لپاره meaning استعمال. for example what is the meaning of this word؟ یعنی د دې لفظ څه معنا ده؟ what is the meaning of this word؟ یعنی کله چې ته یو ټیچر ته وایي یا د یو بل کس نه تپوس کې چې د فلاني لفظ څه معنا ده، په دې خو زه پوهه نه شوم د دې څه معنا ده، څه مطلب یې دی، نو بیا ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي what is the meaning of this word؟ what is څه دی the meaning معنا of this word د دې لفظ. نو ګرانو کتونکو دا و زمونږ لاست ون چې کوم ورډ و کوم لفظ و هغه و زمونږ meaning. نو زمونږ به دویم سیریز دویم یونټ شروع کیږي نو هغه هم تر اخره پورې ګورئ او انشاءالله هغه به هم په دې پسې اپلوډ کیږي. دویم را روان چې کوم لیکچر زمونږ دی هغه به د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن په باره کې، یعنې په هغه کې به موږ تاسو ته د ټیکنالوژي او د کمیونیکیشن چې کوم اسینشل ورډز دي، کوم ویکابلري، دغه شان مختلف قسم الفاظ به تاسو ته موږ راولي او ورسره به مې اګزامپل هم درکړي په پښتو کې، په ورسره په انګلیش کې هم، او موږ به تاسو ته دغه شانتې ښه په پوره ایکسپلینیشن سره وایو.